راپورونه وایي چې په پاکستان کې امنیتي فضا سخته ترینګلې شوې او پر ځینې مهمو ښارونو کې د خطر سیوري خپور شوي. باوري امنیتي سرچینې ادعا کوي چې په پاکستان په څو لویو ښارونو کې خطر زنګونه وهل شوي. طالبان په دې وتوانېدل چې پاکستان څو مهم ښارونه تر خپل ولکې لاندې راوړي او پاکستان د خطر زنګ ته اړ شو. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. راپورونه وایي چې په پاکستان کې امنیتي فضا سخته ترینګلې شوې او پر ځینې مهمو ښارونو د خطر سیوری خپور شوی. باوري سرچینې ادعا کوي چې د پاکستان په څو لویو ښارونو کې د خطر زنګونه وهل شوي او امنیتي ادارې د بیړني حالات لپاره چمتووالی نیسي. د معلوماتو له مخې په ځینو سیمو کې امنیتي تدابیر زیات شوي، مهم دولتي او نظامي ودانۍ تر سختې څارنې لاندې راوستل شوي او د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره ځانګړي امنیتي ډلې په چمتو حالات کې درول شوي. چارواکو هڅه کوي چې د هر ډول احتمالي برید مخه ونیسي او امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې وساتي. ځینې سرچینې دا هم وایي چې د افغانستان له لوري د احتمالي بریدونو په اړه اندېښنه زیاته شوې ده. د راپورونو له مخې ښایي په نږدې وخت کې پر ځینې حساس او مهمو هدفونو د ډرونونو بریدونه وشي. ویل کېږي چې دغه بریدونه ممکن د پاکستان پر ځینو نظامي او ستراتیژیکو مرکزونو متمرکز وي. د دغه ادعاو له خپرېدو وروسته د پاکستان په څو مهمو ښارونو کې فضا نوره هم ترینګلې شوې ده. خلک اندېښمن دي او امنیتي ادارې هڅه کوي چې د هر ډول احتمالي پیښې لپاره بشپړ چمتووالی ولري. په ځینو سیمو کې امنیتي ځواکونه ګزمې زیاتې شوي او مهمې لارې تر څارنې لاندې نیول شوي. سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې د سیمې امنیت وضعیت له پخوا ډېر حساس شوی او هر ډول پوځي اقدام کولی شي د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي. دوی ټینګار کوي د شخړو د زیاتېدو پر ځای باید د سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو د حل هڅې زیاتې شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.